السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدا پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. زما د یوټیوب د چینل په باره کې یو بله ویډیو هم ما کړې وه تر دې وړاندې. دوستانو، ما تاسو ته وضاحت کړی و چې زما د یوټیوب چینل تقریبا د نن څخه یو 2 میاشتې وړاندې ډیمونیټایز شو. یعنې زما چینل مونیټایز و، اول یعنې ما پیسې پر ګټلې، بیا داسې وسول چې د ریکونټنټ د وجې څخه بیا زما چینل ډیمونیټایز شو د یو 3 میاشتو لپاره. نو زه به بیرته که ژوند و پر 10 اکتوبر باندې به بیرته ری اپلای کوم، بیرته به خپل چینل مونیټایز کوم. نو دوستانو، د ویډیو مقصد مې دا دی، د ویډیو غرض مې دا دی، دا کومه موجوده ویډیو چې له تاسو سره کوم خاص کر شاعرانو لیکوالانو ته مخاطب یم چې چیرې هم پښتانه شاعرانو لیکوالان زما غږ اوري. دوستانو، زه تاسو ته له تاسو ټول څخه خواست کوم چې زما چینل د غزنوي پښتون په نامه چې کوم چینل دی دا تاسو سرچ کړئ، سبسکرایب یې هم کړئ او ویډیوګانې و هم ګورئ. بېشکه تاسو ته که خوند نه درکوي دوستانو، تاسو په یو مجلس کې ناست یاست، خو یو 15 منټه ویډیو زما لپاره وګورئ، سایلنټ کړئ، بېشکه اواز وربند کړئ، ما چې چالو یې کړئ ویډیو، هغه هم ماته ګټه را رسوي، ماته فایده را رسوي. دوی یو پر بل حق لرو، پښتانه یو، سره ورونه یو، مسلمانان یو. صحیح دی؟ او شاعرانو ته چې مخاطب یم، مقصد مې دا دی چې چیرې هم شاعران اوسېږي، که په لر کې دي، که په بر کې دي، که په خارجي هېوادو کې دي، کوم شاعران ملګري چې دي، هغه بلا ججکه زما پر دې وټساپ نمبر باندې خپله غزل، خپل نظم، خپلې که کاکړۍ غاړې وي، که لنډۍ وي، هر څه چې وي رالیږلی سي، او زه به ډیکلومه کومه په خپل غږ کې، او ایډیټ کوم به پر تاسو به حسان هم نه اچومه، پر خپل یوټیوب چینل به پورته کومه. او تاسو څه بیا یو خواست کوم چې زما یوټیوب چینل ته ورسئ، هلته د مختلفو شاعرانو شعرونه شته، د ډېرو شاعرانو بیخي چې څه نوموړي شاعران دي، 200-300 ویډیوګانې تقریبا زما پر چینل پرتې دي. په دې کې د هر شاعر شعر تاسو پیدا کولی سئ او کتلی سئ او خوند جن اخیستلی سئ، ویډیو ولګوئ او له هغه ځای څخه یې ډاونلوډولی هم سئ خپل ګیلرۍ ته. هلته بیا تاسو څه وخت له تاسو سره پیکیج نه وي هم تاسو یې لګولی سئ. نو دوستانو، بیا درته وایم چې هر څوک شعر راستی وي، دا هر چا شعر زه به بالکل پر خپل چینل باندې اپلوډ کوم، پر خپل چینل به شیر کوم، او پر کم پیج چې اوس تاسو زما ویډیو وینئ پر دا پیج هم زه 2 ورځې اول واره چې کومه ویډیو زه 2 ورځې پر یوټیوب باندې شیر کوم، د هغه بعد 2 ورځې باندې پر دا پیج هم شیر کوم، ځکه چې په دا پیج کې له ما سره ډېر ملګري دي، ډېر فالوورز مې دي، کور ودان پښتانه دي، ما فالو کوي، ژوندي دي اوسي. یو خاص مې دا دی شاعرانو ته، فقط هغه شعرونه به وي چې سیاسي نه وي. داسې نه چې زه د سیاست څه الرجي یم، خدای نخواسته حساسیت ورسره لرم، نه، زه خپله هم له یو سیاسي ګوند سره تړاو لرم، اړیکه ورسره لرم. خو دلته به موږ یو د بل خیال ځکه ساتو چې که دلته زه د یو سیاسي چا شعر پورته کړمه چې هغه یو څوک ستایلی وي، د یو ګوند مشر یې ستایلی وي، زه هغه ویډیو پورته کړم، اول ته نور مخالفین هغه ته خدای نخواسته ښکنځل ولیکي په کمنټ کې، د دې ذمهواره زه یم، ځکه چې هغه زما پر پیج یا زما پر یوټیوب چینل پورته شوی دی. هغو ته به ریپلی هم زه ورکوم، بیرته په کمنټ کې به جواب هم ورکوم، یا زه مجبور یم هغه ملګري به بیا زه د لاس ورکوم، بلاکوم به، یا به انپرنټ کوم، یا به انفالو کوم. نو دوستانو، خواست دا درته کوم چې هر ډول غزلي او شعرونه راهستوي، یو به د ادب په چوکاټ کې وي چې د ادبه څخه وتلي نه وي، هغه الفاظ به داسې وي چې یو خور له موږ سره خویندې هم ملګري دي چې یو خور یې اورېدلی سي، په یو کور کې څوک اورېدلی سي چې مور و لور و پلار و زوی و پلار و لور سره ناست وي، یا مور و لور هلته چې په کوم کورنۍ کې خلک سره ناست وي، هغه یې کم سے کم اورېدلی سي، داسې الفاظ وي کې او سیاسي نه وي. هغه که د هر چا غزل وي، دا وټساپ نمبر بیا زه تاسو ته درکوم، پر دې وټساپ یې راواستوئ، ستاسو شعر به زه ډیکلومه کوم، هم ایډیټ کوم به هم، پر خپل یوټیوب چینل به هم شیر کوم، او پر کم پیج تاسو زما ویډیو وینئ پر دې به 2 ورځې بعد چې اول وار پر یوټیوب چینل یې زه شیر کوم، 2 ورځې بعد پر دا پیج باندې شیر کېږي. نو دوستانو، ویډیو ډېره راڅخه اوږدېږي، زه نه غواړم زه هر وخت چې زه له تاسو سره خبرې شروع کړم له ما څخه ویډیو ډېره اوږده سي،
ځکه چې زما زړه غواړي زه له تاسو سره ډېرې خبرې وکړم، بیخي ډېرې خبرې وکړم، خو دلته مجبوري داسې وي چې زه نسم کولی، ځکه ډېر دوستان دومره وخت نه لري او ویډیو به په نیمایي کې پرېږدي سکیپ کوي. نو تر دې ښه خبره دا ده چې زه ویډیو ډېره اوږده نه کړم. بیا په اخر کې بیا یو خواست درته کوم کم ملګري چې یوټیوب چینل لري زما دا ویډیو شاوري چې یوټیوب چینل لري، په یوټیوب سرچ بار کې زما چینل د غزنوي پښتون په نامه باندې سرچ کړئ او ما سبسکرایب کړئ او زما ویډیوګانې وګورئ. ښه دوستانو، او که څوک نه لري دا دومره مشکل کار نه دی چینل جوړ کړي. او زما پر یوټیوب باندې الریډي د دې ویډیو پرته ده چې تاسو چینل څنګه جوړ کړئ. زما یوټیوب چینل ته ورسئ، هلته داسې ویډیوګانې هم پرتې دي چې هغه کې ما طریقه ورښولې ده چې موږ څنګه کولی شو چې موږ یوټیوب چینل جوړ. صحیح دی؟ که بیا هم یو مشکل له ما سره پر یوټیوب باندې رابطه کولی شي، زه هر چا مرسته کوم له هغه ځای سره ډایرکټ بلا معاوضه بلا احسان زه مرسته کوم او زه په دې کومک له تاسو سره کوم چې تاسو د یوټیوب چینل جوړ شي. نو پر هغه باندې بس تاسو ته دا اسانتیا وي. بعضې ملګري له ما څخه غوښتنه کوي چې ته پلانۍ ویډیو ماته راواستوه، پلانۍ ویډیو راولېږه. دا ګردې ویډیوګانې ما په خپله هم د یوټیوب څخه راپورته کړي دي چې زه وخت ناوخته پر دې پیج باندې هم شیر کوم. نو تاسو هلته کولی شئ د مختلفو سندرغاړو ویډیوګانې هم کتلی شئ، د شعرونه هم کتلی شئ، د نور خلکو هم کتلی شئ، زما هم کتلی شئ. ستاسو لپاره به دا اسانتیا وي چې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ. هغه یو ډېره غټه نړۍ ده. یوټیوب یو داسې پلیټفارم دی چې هلته دا د ګوګل خپل پراپرټي ده. دا د ګوګل په ټوله نړۍ کې د ویډیو غټ پلیټفارم چې دی هغه یوټیوب دی. نو دوستانو تاسو کوشش وکړئ خپل چینل جوړ کړئ پر یوټیوب باندې، ځکه چې که تاسو پر هغه زیار وکاږئ، وخت ورکړئ، داسې وخت به راشي چې د هغه څخه به تاسو ډېرې روپۍ هم ګټئ. خو کوشش غواړي، سټرګل غواړي، محنت غواړي، خواري غواړي. او شرط یې دا دی چې تاسو به خپل اورجینل کونټنټ جوړوئ، یعنې خپل اورجینل ویډیو به جوړوئ. پر هغه باندې به کاپي پیسټ نه کوئ چې له یو ځای څخه ویډیو راپورته کړئ او دلته یې کاپي کړئ، لاس یې کاپي کړئ دلته یې پیسټ کړئ. داسې به نه کوئ، خپلې اورجینل ویډیوګانې به جوړوئ. نو دوستانو بیا مې ویډیو راڅه اوږده شوه، ما درته وویل چې زه یوه خبره کوم له بل راڅه شروع شي، چې یوه ختموم بل شروع شي. نو دوستانو په اخر کې بیا یو خواست درته کوم چې د غزنوي پښتون په نامه چې کوم چینل دی دا در سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او ویډیوګانې وګورئ او خپلې ویډیوګانې ما ته راولېږئ پر دې وټساپ شمېره باندې. زه به یې ډیکلومه کوم هم، زه به یې ایډیټ کوم هم، زه به یې اپلوډ کوم هم، زه به یې شیر کوم پر یوټیوب چینل هم او پر دا موجوده د غزنوي پښتون په نامه چې کوم پیج دی د فیسبوک پیج دی پر دې به هم شیر کوم. ځکه چې دلته ما سره ملګري ډېر دي، پر یوټیوب کم دي، دلته ډېر تر ډېرو ملګرو ستاسو ویډیو رسیږي. نو زه کوشش کوم چې دلته هم ستاسو ویډیو شیر کړم. نو دوستانو ډېر وخت بیا ستاسو نه اخلم، ژوندي اوسئ. تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. غزنوي پښتون ته ورکړئ اجازه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.